अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسف زی کتونکو په نن ویلاګ کې به هم زه د نن ورځې اهم ترین بریکینګ نیوز تاسو په وړاندې پیش کوم نن ویلاګ کې هم 15 اهم ترین موضوعات شامل دي د ایران سیستان سیمه کې فایرنګ شوی دی چې پکې اته پاکستانی مزدوران شهیدان شوی دي د دې نه علاوه د افغان کډوالو چې کومه انخلا ده هغه په تیزی سره جاری ده د غرنګ ماینز بل چې کوم دی د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو بل چې کوم دی د دې د منظورۍ نه دی د پاکستان تحریک انصاف پولیټیکل کمیټه دا فیصله کړې ده چې هغوی به د عمران خان سره په دې بل باندې مشاورت کوي بین الاقوامي خبرونه هم زما سره دي خو کامران مرتضی څوک چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر دی هغه د تحریک انصاف او اسټابلیشمنټ ترمنځ چې کوم مبینه مذاکرات دي په هغې باندې تحفظات څرګند کړي دي په انټرنیشنل نیوز کې زما سره دي چې د ایران او د امریکې ترمنځ په اټمي پروګرام باندې مذاکرات شروع دي دغه رنګ دویم عالمي خبر زما سره دا دی چې چین په باقاعده توګه د امریکې ډالر او د امریکې اقتصاد او تجارت د تباه کولو فیصله کړې ده کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز نه وړاندې به زه تاسو ته درخواست وکړم چې زما د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او دغه رنګ په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو آرا او تجزیات څه دي کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کوم چې د ایران سیستان سیمه کې افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده وسلوال لګېدلي دي هغوی یو ورکشاپ ته وردننه شوي دي او الته اته مزدورانو او هغه ټول والا ټول اته واړه چې کوم دي هغوی قتل کړي دي ویل کېږي چې دغه اته واړه مزدوران چې کوم دي پاکستاني دي او د دوی تعلق د صوبه پنجاب بهاولپور سیمې سره ښودل کېږي په دې کې تقریبا د 15 کسانو نومونه مخې ته راغلي دي چې په کې په اول نمبر دی دلشاد نعیم جعفر دانش ناصر او دغه رنګ نعیم چې کوم دی هغه په دې 15 کسان په دې کې په حق رسیدلی دي او د دې تصدیق شوی دی او د دریو تصدیق لا تر دې دمه نه دی شوی تر دې دمه د ایران سفارتخانې لخوا هم داسې انفارمیشن مخې ته نه دی راغلی چې ګن ایرانی حکومت هم د دې خبرونو تصدیق کړي خو بل خوا ذرایع وایي چې د پاکستان کومه کونسلګري ده په مقامي سیمه کې په ایران کې دا اکټیو شوې ده او د دې معاملې جانچ پړتال شروع کړی دی کتونکو زه بل ذکر وکړم چې تیر کال د جنوري په میاشت کې هم په دې سیمه کې فایرنګ شو او په کې تقریبا 9 پاکستانی مزدوران په حق رسیدلی وو کتونکو د دې نه علاوه به زه لږ ذکر وکړم چې د تورخم د لارې د افغان کډوالو د وتلو سلسله په تیزی سره جاری ده نننۍ ورځ کې یعنې تیر 40 غنټو دوران 4380 غیر ملکیان افغانان چې کوم دي هغوی تورخم بارډر کراس کړی دی او خپل وطن ته رسیدلی دي تر دې دمه ویل کېږي چې تقریبا سرکاري طور ویل کېږي یعنې امیګریشن ذریعې وایي چې تقریبا 1.5 پورې افغان کډوال وتي دي خو په دې کې که چېرې مونږ د چمن باب دوستي شامل کو هغه اعداد و شمار په دې کې شامل کو دا شمیره تقریبا 15,000 ته رسیدلی شي کتونکو په پاکستان کې چې کوم ACC کارډ لرونکي دي یا الیګل افغان کډوال دي د هغوی خلاف دا کاروایی شروع ده او چې کوم POR کارډ لرونکي دي تقریبا 14 لکه POR کارډ لرونکي کسان دي هغوی ته د 30 جون پورې مهلت ورکړی شوی دی کتونکو زه به لږ راځم په خیبر پښتونخوا کې یو ډیبیټ شروع دی یو بحث مباحثه شروع ده چې کوم منرل اینڈ ماینز بل دی په دې باندې ډیبیټ شروع دی او په دې باندې د تحریک انصاف ترمنځ ډیر زیات اختلافات پیدا شوي دي او د تحریک انصاف یو لارجر پورشن یعنی ډیر زیات د پارټۍ زیاتره خلک چې کوم دي هغوی د دې په حق کې دي چې دا بل منظور نشي او که چېرې د دې بل منظوري لازم وي نو د دې لپاره د عمران خان سره مشاورت ضروري دی هم دې لړکې څنګه چې ما په تیر ویلاګ کې تاسو ته دا خبر بریک کړو چې د تحریک انصاف سیاسي کمیټې به کینی او هغوی دا قسمه فیصله کولی شي هغوی په باقاعده توګه اجلاس وکړ د تحریک انصاف د سیاسي کمیټې اجلاس وشو او هغوی دا فیصله وکړله چې په منرل اینڈ ماینز بل چې کوم دی 2025 په دې باندې به د عمران خان سره مشاورت کولی شي خو کتونکو اهمترین خبره دا ده چې د عمران خان سره به ملاقات څوکي هغه کم کسان به د عمران خان سره ملاقات لورځي چې په دې معامله باندې بریف کی یقینا که برسټر ګوهر یا د هغه د ټیم کسان برسټر علي ظفر وکیلان ټایپ کسان د عمران خان سره ملاویږي نو زما نه دی امید چې عمران خان سره د اهمترین معامله ډسکس کړی شي خو چې د دې لپاره زما یو فارموله ده هغه دا ده که د عمران خان سره یو ټیم ملاقات کوي نو په هغې کې د هغه کسان شامل کړی شي څوک چې د دې بل په حق کې دي او هغه کسان د شامل کړی شي څوک چې د دې په مخالفت کې دي نو بیا به د عمران خان سره چې کوم مذاکرات کېږي په هغې کې به سین واضح شي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر کامران مرتضی تحفظات څرګند کړي دي چې ګنې د تحریک انصاف او د اسټابلیشمنټ ترمنځ څه مذاکرات
شروع وي. یقینا چې تیر ورځو کې عمران خان د دې خبرې تصدیق کړو چې اعظم سواتی ته دا ټاسک ورکړی دی چې د اسټابلیشمنټ سره مذاکرات پیل کړي. د دې له وجې په جمعیت العلماء اسلام کې دا تحفظات را پیدا شوي دي ځکه چې اپوزیشن تحریک انصاف او نور اپوزیشن ډلې چې کوم دي هغوی د یو غټ تحریک لپاره اراده لري. همدغه وجه ده چې جی یو آی په دې اړه خپل تحفظات څرګند کړي دي. خو زه به لږ یقین دهاني وکړم د جمعیت العلماء اسلام مشرانو ته ملګرو ته چې د اسټابلیشمنټ سره رابطې څه داسې غلط کار نه دی ځکه چې اسټابلیشمنټ هم یو مین سټیک هولډر دی په دې ملک کې. څنګه چې په ماضي کې د خلکو د جمعیت العلماء اسلام سره خبرې اترې کولې ملاقاتونه کول همدغه رنګ د تحریک انصاف سره هم کی په دې کې هیڅ مضایقه نشته دی. که مسله حل کیږي نو یقینا چې مذاکرات بهترین حل دی. د دې نه علاوه زه به راځم بین الاقوامي خبرونو ته چې په عمان کې د امریکې او د ایران د نمایندګانو ترمنځ په اټمي پروګرام باندې مذاکرات شروع دي. د امریکې دا مقصد دی چې ایران اټمي پروګرام صلاحیت ترلاسه نه کړي یا داسې ونه شي چې ایران اټمي وسلې ترلاسه کړي ځکه چې نه صرف په دې سیمه کې یعنې په میډل ایسټ کې به د وسلو زغل شروع شي ریس شروع شي د اټمي وسلو ځکه چې سعودي عرب د مخکې نه دا اعلان کړی دی چې چېرته ایران اټمي وسلې ترلاسه کوي نو سعودي عرب به هم د اټمي وسلو ترلاسه کولو چې کوم دی پروګرام جوړوي. نو د امریکې دا خیال دی چې ایران دا وسلې ترلاسه نه کړي د دې لپاره مذاکرات کیږي چې ایران دغه صلاحیت ته ونه رسي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې اوباما چې کله د امریکې صدر و په هغه وخت کې یعنې په کال 2015 کې د امریکې او د ایران ترمنځ مذاکرات شو او په هغې مذاکراتو کې چې کوم ویټو پاورز دي یعنې په سلامتي کونسل کې چې مستقل ممبران دي 15 هغوی په هغې کې ناست وو. په هغې کې امریکا وه، په هغې کې چین وو، په هغې کې برطانیه وه، فرانس وو، د دې نه علاوه جرمني وه او روس په دې کې چې کوم هم په دغه مذاکراتو کې برخه اخیستې وه او دوی په دې کې دې ته رسېدلو چې ګنې ایران به د 3.6 نه سیوا یورینیم نه افزوده کوي. یعنې مطلب یورینیم انریچمنټ یورینیم هغه دات دی یا هغه یو قسم له بارود دی چې په اټمي هتیار لپاره استعمالیدلی شي. دا هغه ایلیمنټ دی اټمي هتیار د جوړولو لپاره دا استعمالیدلی شي او تقریبا د 60% نه چې سیوا دا انریچمنټ د دې د افزودګي د 60% نه سیوا شي یعنې د خالص فام ته راوستلو کې 80% نه دا سیوا شي نو بیا دا خلک وایي چې ګنې دغه ملک د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت لري. نو ایران په دې اګري شو په 2015 کې چې ګنې ایران به د 3.6 نه سیوا یورینیم نه افزوده کوي او تقریبا چې څونه سټاک پایل دی ایران مطلب په ایران کې چې څونه اټمي نور وسلې دي یا چې کوم نور یورینیم دی یا چې کوم نور د اټمي پروګرام سره مربوط شیزونه دي نو په دې کې به 98% ایران چې کوم دی په دې کې به کمې کو د 2015 معاهدې مطابق. یقینا چې ایران په دې باندې اګري شو او دې ته مې اګري شو چې تقریبا 10,000 کیلوګرامه څومره ایراني وسایل دي د یورینیم نو هغه به تقریبا دوی 200 یا 300 کیلوګرام پورې راکموي. اوس داسې رپورټ چې ایران سره چې کوم د یورینیم انریچمنټ کومه فارموله ده هغه یا یورینیم انریچمنټ چې کوم صلاحیت دی هغه دې ته رسېدلی دی چې ایران په یو مختصر وخت کې اټمي هتیار جوړول غواړي. نو امریکې دا خیال دی چې ایران اټمي هتیار ترلاسه نه کړي او په دې سیمه کې اسرائیل ته خطرات سیوا نشي او په دغه سیمه کې یعنې میډل ایسټ کې د وسلو زغل شروع نشي. کتونکو په دې بل ټاپک له به زه راځم بین الاقوامي ټاپک دی چې چین په باقاعده توګه د امریکې ملا ماتولو فیصله کړې ده یعنې د امریکې د ډالر چې کوم اجارهداري ده دا ختمولو او دغه رنګ چې کوم تجارت دی د امریکې د دې د تبادله کولو په باقاعده توګه چین دا فیصله کړې ده. امریکې په چین باندې 145% ټیرف لګولی دی یعنې د چین نه که یو کیمرا یا یو موبایل امریکا کې خرڅیږي او د هغې قیمت $100 وي نو په امریکا کې به دا په $245 باندې خرڅیږي. د دې مقصد دا دی چې چینی پروډکټ چې کوم دي سامانونه دي امریکې ته نه راځي. دغه رنګ چین هم په جوابي کاروای کې 125% په امریکایي سامانونو باندې محصول یا ټیرف ولګاو. د دې د چین چې کوم خبري ادارې دي د هغوی د چارواکو په حواله وایي چې 125 د امریکې لپاره کافي دی. په دې کې مزید مونږه اضافه نکو ځکه چې مونږ دا غواړو چې د امریکې څومره تجارت دی یا د امریکې څومره سامانونه دي هغه هم د چین مارکیټ ته رانشي. نو په 125% کې د امریکې چې کوم سامانونه دي د هغې په چین کې بندیز لګېدلی شي. نو دا یو وار روان دی ټیرف وار دی ته ویلی شي د امریکې او د چین ترمنځ یعنې دوه سوپر طاقتونه چې کوم دي هغوی ښکرې اړامې کړي دي او یو په یو ملک په بل د ملک چې کوم پروډکټس دي په هغې باندې
ټیرف لګوي، محصول لګوي او بل ملک را لګي د امریکای په پروډکټس باندې ټیرف لګوي. دا یو جنگ شروع دی. نو د چین دا پروګرام دی چې شي جینګ پینګ څوک چې د چین صدر دی هغه د یورپي ملکونو یا نور ملکونو یا هغه ملکونه کوم چې د امریکای د ټیرف نه متاثر شوي دي او هغوی سره به په دې لاینز باندې مذاکرات کوي چې امریکای ته کم د چین سامان ځي یا د هغه ملکونو سامان ځي دا به موږ بند کړو او دا به چین به دغه یورپي ملکونو سامانونه واخلي، یورپ چې کوم دی چینی سامانونه به واخلي. نو په دې کې به د امریکای چې کوم هغه تجارتي جنگ دی هغه سر وخوري او د امریکای ټولې پالیسۍ به د ناکامۍ سره مخ شي. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.